السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې نن 215 نشست او ناسته ده او په دې کې اولنی سوال دا ورور کړی دی چې یو کس دا خبره لیکلې وه په نیټ باندې وی چې حدیث کې دا راځي په کومو کورونو کې چې د شپې تهجد کیږي د هغې نه داسې رڼا روانې چې اسمانونو کې ملایک کیني نو داسې ورته ښکاري لکه دا چې ستوري څنګه چې ځمکې ول اسمان ته ګوري او کله چې دغه کور کې تهجد ونه شي نو ملایک بیا دا خبره کوي یا دا تپوس کوي چې دې کورونو کې ولې تیاره ده ولې رڼا نشته نو بیا ملایک د هغوی دپاره دعاګانې غواړي وي هغه بیمار دی هغه دا دی دغه نو دعاګانې وله غواړي چې دا رڼا بیا موږ ویني دا خبره صحیح ده که نه الجواب بار بار زه دا خبره کوم بار بار او دا داسې نصیحت دی چې همیشه ځان سره ملګری کا او خپلوانو ته مشرانو کشرانو ته ټولو ته دا نصیحت کوئ هره لیکلی شوي خبره صحیح نه او هره بیان شوي خبره صحیح نه لازم خو نه دی چې یو سړي د خولې نه به خبره راوځي دا به صحیح او لازم نه دی چې یو سړي به څه لیکلي وي دا به صحیح تور ټکي پسې مه ګرځئ موږ په تور ټکي پسې ګرځو سپینه پاڼه باندې چې تور ټکی ویني موږ کتابونو کې راغلی دا په پاڼه باندې لیکلی شوي وه په نیټ کې وه یو سړی لګیا و نو لګیا دی و که نه زموږ دې سره سوی مه یو سړی لګیا و خو څه یې وي سوال دا دی تور ټکی و خو څه وو سوال دا دی اهمه مسله هغه دا ده چې دلیل یې څه و خبره یې څه وه اوس ګوره دا خبره چې کومه کړې ده دا حدیثونو کې خو دا نشتي چې ملایک د اسمان نه ګوري هغه کورونو ته چې کومو کورونو کې تهجد کېږي او د هغې نه رڼا خیږي دا خبره داسې نشتي لکه څنګه چې دې رور کړې ده اوس ګوره داسې سړی ویلی شي چې قرآن لوستل دا د بنده دپاره رڼا ده او حدیث کې دا راځي چې امام احمد راوړی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی یو کس په رسول الله وسلم پسې راغی وی یا رسول الله ما ته وصیت وکړه یا ابو سعید الخدري ته ما ته وصیت وکړه هغه وی دغه شان تپوس ما د رسول الله وسلم نه کړه وی هغه راته بیا وصیت کړی د تقوا د جهاد او د الله د یادولو او د قرآن د تلاوت نو کله چې ته د قرآن تلاوت کوې او الله یادې نو ستا تذکره به په ځمکه کې هم کېږي په اسمانونو کې هم کېږي دې سره به الله تعالی ښایسته ژوند درکوي یو حدیث کې داسې راځي امام ابن حبان راوړی علیک بتلاوة القرآن وذکر الله فانه نور لك فی الارض قرآن لوله ډېر او د الله ذکر کو دا ستا دپاره رڼا ده اوس که څوک داسې ووایي چې د شپې څوک پاسي تهجد کوي او په تهجد کې به لازم دی قرآن وایي نو ده ته الله د قرآن د تلاوت څخه رڼا نصیب کړې ده یو خبره کیدی شي خو داسې چې د کور نه رڼا خیږي اوس یو سړی به ما ته دا ووایي چې تا دومره خو وی نو څه چل وشو نه چل دا وشو چې دا په رسول وسلم باندې دروغ جوړ شو دا زمونږ د عوام پرېږده ما د بعضو حضراتو نه اورېدلي چې په منبر باندې ناست وي نو وایي دې کې څه دي یو سړی دی خلک د تهجدو طرف ته راکاږي او خبره یې ورته وکړه دې کې څه دي نو دوه خبرې یو ده ته چې یو سړی تهجدو ته راکاږي نو قرآن او حدیث کې داسې نور څه نشته چې ته دې تهجدو ته راواړې قرآن او حدیث خو د تهجدو د فضایلو نه ډک دي صحیح فضایل هغه ولې نه بیانې دویمه تا خو سړی تهجدو ته راښکودو خو د قیامت په ورځ به دې څه جواب کوو چې الله رانه تپوس وکړي چې تا چې به د پیغمبر دروغ جوړ کړي تا خو تاسې په بله ګناه کې واقع کړو
خیر دې لټو او پرېوتې په څه کې په شرک کې پرېوتې نو ځکه دا خبره کول چې دې کې څه دي نه دې کې ډېرې ګټې خبرې دي ګوره ما او تا دا نه منو چې په موږ دې څوک دروغ جوړ کړي ته دا خوښې او څومره پرې غوسه کېږي چې کله ته خبر شي چې یاره پلاني دا خبره کړې او علاني دا خبره کړې څومره ته غوسه کېږي نو بیا سوچ وکړه چې په پیغمبر دروغ جوړ شي او نسبت یې دین ته کېږي او دین رالیږلی چا دی الله دی یعنې مطلب دا شو خبره په پیغمبر ونه درېده پیغمبر دا خبره کړې ده او هغه ته چا کړې ده هغه ته الله رالیږلی ده نو دا وړې خبرې نه دي بله خبره ته دا ووایم ګوره چې د ملایکو په باره کې بیا خصوصا خبرې کول او د هغې تفصیل بیانول دا هله کېدی شي چې قرآن او حدیث کې یو خبر راغلی ځکه چې دا د علم الغیب خبرې دي ملایک موږ نه وینو په خپلو سترګو د ملایکو په باره کې چې موږ ته سم بیان شوي دي هغه موږ هغه منو کوم چې الله او د الله رسول ویلي بس فقط اوس یو پیر صاحب موږ ته ووایي چې ما پسې د شپې لکه هغه یو چې وي زما خوا ته راغلی چیمس کله وی جبریل او میکایل او اسرافیل او دا راغلی چیس کله لاندې ناستو سبحان الله وي مولوي صاحب سره وي درې میلمانه د شپې راغلي او چی یې پیس کولی څنګه تا ملایک څنګه ولیدو داسې خو بل ځای ته او بیا چی ښه ملایک خو خوراک څښاک نه کوي د هغوی خو شهوات نشته نه د خېټې شهوت شته نه د عورت د کوم ځای نه دا خبره راغله نو دا د غیبو خبرې دي ملایک رڼا ویني په اسمان کې د دغه کورونو بیا ملایک تپوس کوي چې نن رڼا نشتي ورته وویلی شي هغه بیمار دی هغوی بیا دعاګانې غواړي چې دا سړی ښه شي او تهجد کوي او موږ ته دا رڼا ښکاره شي دا د غیبو خبرې دي نو د دې نه ډډه کول پکار دی او خلاصه دا ده چې او موږ ټول رڼا ده موږ نور نه دی دا خو حدیث کې راغلی صحیح حدیث کې چې موږ رڼا ده په پولي سیرات به تاله رڼا درکوي په قبر کې به تاله رڼا درکوي په ژوند کې دله رڼا درکوي دې کې شک نشته خو په دې طرز لکه د حدیث کې چې راغلی داسې نشته د شپې تهجد کول د دین اخوا اوچت عبادت په نوافلو کې دا خو دومره اوچت عبادت دی چې رسول سلم وایي څومره نیکان خلک چې دنیا ته راغلي دي او تلي د هغه ټولو دا طریقه او زه درته صرف یوه خبره ذکر کومه یو عالم تیر شوی دی شقیق البلخي رحمه الله هغه وی طلبنا ضیاء القبور فوجدناه في صلاة الليل وی ما دا مسله ولټوله چې دا قبر به په څه رڼا کېږي نو جواب مې وموندو د شپې په تهجدو کې شپې تهجد چې کې قبر به ته رڼا وي آخرت به دې رڼا وي دنیا به دې رڼا وي دې کې شک نشته خو په دې تفصیل سره رسول سلم خبره نه ده کړې د کوم باره کې چې دی روح تپوس کړی دی ورسېدی پې که نه والله اعلم ښه دا ورو سوال کړی دی دا قیمتي سوال دی وایي چې ما ګاډ اخیستی و یو څو کاله مخکې په 10 لکه روپۍ باندې ګاډه ما اخیستی و په 10 لکه روپۍ او په دې نیت مې اخیستی و چې زه به دا خرڅوم په دې کې به زه ګټه کوم په دې نیت مې اخیستی خو چې کله به واخیستو په هغې کې یو عیب راووتو یو مسله وه چې زه ترې نه وم خبر د هغې د لاسه د هغې قیمت ډېر کم شو په بارګین کې د هغې قیمت کم شو بیا دا تقریبا 3-4 کاله دا ګاډی ولاړو معرض کې یا موږ چې ورته بارګینګ وایو کوم ځای کې چې ګاډي خرڅي او ریټونه به پرې راتلو خو لکه هغه به ډېر کم ریټونه و ما اخیستی په ډېرو بیا 3-4 کاله بعد یو کس راغی او په هغه باندې ما خرڅ کړو په داسې ریټ چې هغه د اخیسته نه ډېر کم سوال دا 3 کاله یا 4 کاله چې ګاډی ولاړو نو د دې زکات به وي سوال دا دی د دې زکات به وي او که وي نو څنګه به زکات د دې وباسو الجواب ګوره ګاډی کور ځمکه دې کې دا مسله یاده کوي د عروض التجاره دې ته وایي دې کې دا مسله یاده کوي دا په 2 قسمې چې ځان دپاره دې واخیستو یا دې په هغې لکه مثال کې مزدوري کوله یا دې هسې استعمالو
نو پای کې به زکات نه وي. زکات په هغه پیسو کې کوم چې ته ګټې. لکه یو سړی د ځمکې واخیسته، په ځمکه یې مارکیټ جوړ کړو. اوس زکات د ځمکې په دې پیسو کې نشته، زکات دغه کرایانو کې دی. که نصاب ته رسي دی به کرایي کوي. یو سړي ځان له ګاډي واوسو، ټکسي پې چلوي. د ګاډي په دې پیسو کې په راس المال کې د هغې په ریټ کې زکات نشته. زکات په څه کې دی؟ کومې پیسې چې دی ګټي. ها، خو یو سړی ځمکه، کورونه، دوکانونه، ګاډي په دې نیت لري چې دا به زه خرڅوم، په دې کې به پیسې ګټم، نو دا بیا د تجارت او د خرڅ سامان دی. کله چې په دې کال تیر شي نو د دې به هغه ریټ ولګولی شي کوم ریټ چې بازار کې دی. په کوم ریټ چې اخیستی نه دی، کوم ریټ چې بازار کې دی، دا یا به کمي او یا کیدی شي زیاتي. دا به ته نه چې دا خو ما اخیستی وي په 15 لکه، اوس خو د دې ریټ 10 لکه، نو 10 لکه به لګې. هغه ریټ به ولګې ځکه تا سره اوس دې ټیم کې 10 لکه روپۍ دي، ته څنګه 15 لکه حساب کې. دا ځمکه چې تا سره ده، ته اخیستې په 1 لک وه، اوس هغه ځمکه د کروړو ده، نو تا سره خو کروړ روپۍ پرتې دي، نو زکات ته څنګه د 1 لک ورکې؟ ورسېدې په دې مسله. ته به په هغه ټیم کې د دې ریټ ولګې او بیا به دې نه زکات ورکې. او زکات ربع العشر دی، د 10مې 4مه برخه ده، 2.5. ها، اوس راځو د ورور دې مسلې نه. په کار دا وه او دا د کوم علمي نښه ده، یعنې دله په کار دا وه چې هر کال چې د ده په دې ګاډي ختمېدو یا حول چې کوم د ده د زکات هغه کال حسابېږي، هغه چې کله ختمېدو نو ده به د دې ګاډي ریټ لګولی او د دې نه به زکات ورکولی. ها، ما سره خو پیسې نشتې، ګاډی را خرڅ شوی نه دی، تا سره پیسې نشتې، ځان سره ولیکه. کله داسې حالات په سړي راشي چې یو سامان ورسره وي، څه شي نه ورسره وي، خو نغدې پیسې ورسره نه وي، نو شریعت کې یو بله طریقه هم روانه، ته دا ځان سره نوټ کړه. د 2023 کال چې تیر شو، د هغې په ما باندې 20,000 روپۍ راواوښتې، د زکات. 2025 کې په ما باندې 15,000 راواوښتې. بیا چې کله تا دا ګاډی خرڅ کړو، ځمکه دې خرڅ کړه، دوکانونه دې خرڅ کړو، دا پیسې ټولې راواله وورېږه. یو بله فایده ته ذکر کړه، دا به ډېرو ملګرو ته نه معلومه. نصاب نه، د دې ګاډي حساب د کال دا د کوم وخت نه شروع کېږي؟ ما د ختمېدو نه دي ویلي، ما د شروع کېدو ویلي. کله نه چې اخیستی؟ نه نه نه، ګټه خو هغه خو پوره ګاډی خرڅوي، پیسې پکې ګټي. کال چې پې تېر شي دی اخري وخت دی. زه اول سر وایم، اول سر یې د کوم ځای نه شروع کېږي؟ دا ټولو د جوابونه غلط دي. اوس ما سره پیسې دي او دا پیسې موږ به داسې وایو چې نصاب نه اوړېدلي دي. لکه مثال کې ما سره دي 15 لکه روپۍ، دا نصاب نه اوړېدلي. داسې مثال ورکوم، داسې چې سړی دې مبلغ ته ګوري چې دې کې به زکات وي، دې کې به نه. دا مثال دی. 15 لکه روپۍ دي ما سره، او 15 لکه روپۍ د نصاب نه زیاتې دي. په دې اوس کال سټارټ دی، حساب سټارټ دی که نه دی؟ او ما په دې ګاډی واخیستو، نو دا هم هغه کال روان دی، هغه زوړ. د ګاډي د سر نه بیا سره شروع کړې، تا سره خو پیسې د مخکې نه پرتې وي. په دې مسله ونه رسېږي. پوه شوې بې که نه؟ دا څومره اهمه مسله ده. اکثر وایي چې ګاډی والې، له دې نه مخکې به څه کوو؟ هغه حساب تا په څه باندې بند کړو؟ ولې د هغه ودروه کال؟ همدقه زما پیسې وي، اول ما سره نقدې وي، اوس ما سره سامان د تجارت شو، نو کال به هغه حسابېږي د هغه سر نه، هغه کوم نصاب چې تا سره، کوم مال چې تا سره او هغه نصاب ته رسي او تا په حساب شروع کړی، نو مکه حساب به جاري وي. داسې یو فایده مې درته ذکر کړه چې دا زما د ګمان مطابق ډېرو خلکو ته نه وه معلومه، که نه تاسو ته معلومه وه؟
او که معلومه نو بیا بخنه غواړو او بیا به کوم ستاسو فایده ده علم ستاسو هم راتازه شو یو مسله راتازه شو دا اهمه مسله دي کې ډېر خلک خطا کیږي ها د ورور سوال کړی دی وی نن سبا اکثر خلک په دې موبایلو باندې یو بل ته د میسیج لیږي کاغه واتس ایپ یو کاغه ایمو یو کاغه بل څه نو سوال دا دی چې تا ته یو سړی په لیکلو کې سلام راولیږي د دې جواب ورکول هم داسې دي لکه څنګه چې تا باندې څوک سلام واچوي ته یې واورې یوه دویمه مسله دا ده که موږ مثال کې په یو ګروپ کې یو به هغې ډېر کسان دي یو کس سلام راولېږي ټول به وعلیکم سلام لیکي ټول به جواب ورکړي الجواب اول خو دا دلالت کوي د دې ورور په محبت باندې د شریعت سره بعضې مسلې داسې چې هغې ته د عامو خلکو سوچ نه ځي یو سړي ورته سوچ په دې لاړ شي ځکه چې د هغه سره د شریعت غمي سره سوچي و دا مسله دی ورور ته معلومه ده چې سلام اچول دا موږ څو پیري سلام اچول په چا باندې دا سنت مؤکده دي الله په ډېر اجر ورکوي او جواب واجب دی که جواب دی ورنکړو ته ګناهګار یې د ورور سره دا مثلا پیدا شوی دی چې لیکلو کې راولي او ګروپ کې راولي دې سره به څه کوو اولنۍ خبره هغه دا ده که په ګروپ کې سلام راولېږو او دا مسله د هغه چا هم ده یو کس راننوتو او خلک ډېر کښېناستي بیټک کې ډېره کې او یو کس سلام په دوی واچو نو دلته د سلام جواب ورکول فرض کفایي دي یعنی که یو کس جواب ورکو نو د نورو نه د دې جواب کول ساقط شو د یو هغه وعلیکم سلام پوره دي د یو وعلیکم السلام هغه پوره دي او که ټول غلی شو نو بیا ټول ګناهګار دي که ټول غلی شو بیا ټول ګناهګار دي او که یو پکې جواب وکړو نو د دې نورو نه دا فرض دا ساقط شو ها بله مسله نو دغه مسله د ګروپونو هم شوه که هغه انټرنیټ کې هر قسمه طریقې سره چا سره لږې خبرې کوي او یو سړی سلام راولېږي او یو کس ورته وعلیکم السلام وي نو د نورو نه فرض ساقط شو که تا سره لګیا دی یوازې نو هم د سلام جواب ورکول لازم دي تا سره یوازې لګیا دی نو بیا په تا لازم دي چې ته به جواب ورکړه خو دې ځای کې ته یو فایده ذکر کړم هغه دا که تا دا جواب ځان سره ورکو او جبه دې پې وخوځوله شونډې دې پې وخوځولې نو فرض تا نه ساقط شو تا پې عمل وکړو دا مسله مې زده کړي لکه اوس یو کس ما ته راولېږل السلام علیکم ورحمت الله په لیکلو کې ما سره ټیم نو مصروفه ومه ما چې کله ده دا میسیج وکړو ځان سره مې وعلیکم السلام ورحمت دا واجب هغه فرض هغه ما سر ته ورسول خو غوره طریقه دا ده چې ته په لیکلو کې جواب ورکړي ولې غوره طریقه دا ده بدګماني به نه کوي په تا باندې چې زمونږ نن سبا بدګمانیان هم ډېرې به خصوصا د پښتنو موږ ډایرکټ د باندې داسې ټاپر اچوو که نه موږ د باندې ډایرکټ داسې ټاپر اچوو چې ته به د ځان نه خبر نه یې او موږ به نور څه جوړ کړي زه به وړه مسله و دې خوا ګورئ زه ټولې مصروفه کړئ ها په دې کې دی چې بدګمانه کېږي به نه او دا خو ښه طریقه راووته دی مخکې دا دی چې دا وټساپ او دا شینې مینه پخوا چې نوي نوي راوتي وو که نه نو په هغه وخت کې پکې دا اپشنې ماپشنې نه وي دا چې دا نښه شنه شوه او نښه توره ده نو هغه به چې نښه شنه شوه او تا به جواب ورنه کړو دا به دې بل کوپر کړه که ته هر څوک دې نږدې ورځو کې درې ورځې مخکې یو کس ما ته میسیج وکړو قیامت په ورځ به د الله په مخ کې دې تکبر تا نه تپوس کوو
زه دا میسیج کوم دی خو فارغه ناست دی یو کس دی فارغه دی او یو کس ته روزانه 1400 1500 1400 1500 پورې میسیج راځي دی د هغه قیاس په ځان کې او خپل قیاس په هغه کوي نو چې کله ورته ته وایي چې یاره ما ته میسیج ډېر راځي نو دا موږ ته نه راځي نو ده ته د دې 2 دانې ملګري د هغو ته سلام رالیږلی او یو ورته ورور یا کاکا یا ماما سلام نو په 40 غنټو کې 3 میسیج ته به جواب نه کوې او بیا هغه میسیج یې څه دي دلته میسیج یې ټولې چې ته یو یو له جواب ورکوې 2-3 منټه کم سے کم دی دا کم سے کم نو موږ بیا عذر هم تاله نه لټو ګورې که ته په دې تمه پروت دي چې موږ به دله عذر ولټو نو موږ ګوره عذرونه لټولو والا نه یو موږ به ډایرکټ بیا په تا باندې یو فتوا راچوري ته به خبر هم نه یا متکبري یا دې زموږ سره نه لګي یا 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 ډېرې خبرې دي نو ځکه لیکلو کې فایده دا ده چې بدګماني به ختمه شي نور که هغه شرعي مسله چې کومه ده او ځکه زه تاسو ته یو ډېره ښکلې خوندوره فایده ذکر کومه هغه ده د سلام دا جواب ورکول موږ واجب دي ځکه چې د دې سره تعلق ساتي 2 حقونه یو حق د الله دی او یو حق د بنده دی ها اوس یو کس راغی او وی پلانې تا ته سلام وی پلانې تا ته سلام وی ښه د پلانې شتي چې زه ورله جواب ورکړم اخو نشتي که نه نو سړی به وایي چې اخو شتي نه چې واوري نو موږ اوس حق د الله پاتې دی الله راته وي ته به جواب ورکړې ما دا جواب ورکو یاره یا پلاني تا ته سلام وی وعلیک وعلیه السلام په تعلیم سلام باغلی نو اخو شتي نه نو ما دا وعلیک السلام چاته ووي نو د هغې جواب دا دی چې دا سړی که ما ته مخامخ نه دی خو دا خو په ما باندې د الله هم حق ده الله راته ویلي چې ته به دا جواب ورکړې ورسېدی پې که نه ها دا یو ورور سوال کړی دی او دا هم ډېر اهم سوال دی خصوصا د نن سبا د حالاتو سره وی بعض بینکونو والا دا طریقه شروع کړې ده چې څوک یو نوی کسټمر او عمیل راولي او په دغه بینک کې اکاؤنٹ کولاو کی نو دې کس ته ورشه ورته لږ به په ارام تلاوت کوه نو چې څوک راولږي یو بل کس یې راوسته او په دې بینک کې اکاؤنٹ کولاو کو نو د چا چې راوستی دی د هغه خو هلته اکاؤنٹ شتي که نه د چا چې راوستی د هغه اکاؤنٹ شتي نو هغه له تحفه ورکوي مال وله ورکوي که مثال 1000 روپۍ 1500 روپۍ او کله دا د دواړو له ورکوي د نوي سړي چې اکاؤنٹ کولاو کو اول پیر چې اکاؤنٹ کولاو کې زموږ طرف نه 1500 روپۍ واله او چې چا یو بل کس راوستو هغه له 1500 روپۍ ورکوي دا مال اخیسته به جایز وي او که نه خو سوچ کوئ چې دا څومره پیچیده مسلې دي او داسې مسلې زموږ په ژوند کې روزمره څو راځي خو موږ یې تپوس نه کوو چې دا حلال دي که دا حرام دي نه کور کې چې داسې کورنۍ مفتي سره ناستي که نه یا دیره کې دې کې څه دی نه هغه تا کسبود دې کې څه دي مسله ختمه دې کې څه دي ها بله یو مسله ته ذکر کړم چې کله مسله د خواهشاتو راشي که نه نو بیا سړی که کورنۍ مبتي که د دروغو مبتي خو دا خبره وره سړی بیا مني ځکه چې هلته دته فایده وي لکه تا ته مسله راغله بینک مسله راغله ته شک کوي چې دا کار به روی که نه به یې روه خو تا ته پکې فایده ظاهري ډېره ده اوس ته یره کې که زه لاړ شم په پلاني شیخ صاحب پسې او پلاني مفتي صاحب پسې دا ښه صحیح عالم دی نو که راته ووایي چې دا حرام دی لوی تاوان کی نو یو امیر صاحب موږ سره ناست دی هغه یو څو ورځې تبلیغ کې لګولي دي یا ګیره یې پرېښودې دی داسې دیني مسله پکې هسې داسې ډوډۍ ټیم کې بیانوي د هغه نه به تپوس وکړو هغه ووایي چې دا روا دي بس سمعنا واطعنا موږ ومنله موږ واورېده ولې
زما د خواهشاتو موافق زما ورته ضرورت دی اوس دلته زما دلته ضرورت دی خو په نورو مسلو کې موږ درته وایو تا علم کړی چې ته خبرې کې ته چې را دومره مسلې بیانې ته څنګه لیکې اوس دې مسلې کې موږ درته دا نه وایو اوس کې چې موږ ته پکې فایده ده نو موږ بهر دا وایو څوک رانه تپوس وکړي چې دا کار روا دی موږ روا چا وي دا موږ سره یو کس و هغه ټکي کنه زما دا خبره غلطه ده ګیرې ده بس ختم ها نو علم پسې ته بیا ګرځه موږ ته خو یو کس ویلي دی امیر صاحب و صوفي صاحب و او ګیرې وایي او قاري صاحب کله ناکله یو مانځه ته مخکې کېږي دا ګورې خواهش پرستي ده د څه وایي خواهش پرستي هرې مسلې به تپوس کړي اوس راځو دې تاسو به یې سوال پوه شوئ بینک کې که دې نوی اکاونټ کولاو کو چاله څوک دې راوستو نو بینک تعالی هم تحفه درکوي او هغه چا چې څوک چې دې راوستي د اول پیر چې اکاونټ کولاو کړي هغه له هم تحفه ورکوي دا مال اخیسته جایز دی او که نه الجواب دې خبرې ته غوږ کېږدی ښه بینک که چېرته داسې ووایي که چا یو کس موږ له راوستو موږ سره اکاونټ کولاو کو موږ له مال ورکو نو دا جایز دي سم شرطونه به واورئ دا سړي زما دا کلپ دي چې پورې څوک کټ کړي د الله نه دې ویرېږي دې شرطونه اولنی شرط دا دی چې بینک به اسلامي سودي معاملات به پکې نه ته یو کس بوځي یو بینک له هغه معاملات د هغه بینک څه دي هغه برابر دي نو بیا هېڅ خبره نه ده او د دې داسې مثال دی دې ته په عربي کې جعاله هم ویل کېږي شریعت کې د دې داسې مثال لکه زه تا ته دا ووایم چې دا زما ګاډی دی که تا د دې ګاډي دپاره څوک را پیدا کو نو ستا پکې دومره پیسې دي ورسېدې پې که نه نو که تا دې بینک ته څوک راوستو خو پیسې به معلومي که تا دې بینک ته څوک راوستو موږ سره اکاونټ کولاو کو او بینک اسلامي بینک دی سودي معاملات نشتی او تا ولې یو کس را پیدا کو هغوی تحفه درکړه تاله چې تا موږ له کس راوستو نو داسې دي دا جایز دي ښه اوس راځو بلې مسلې له او که دا بینک سودي نو بیا ورته کس نشي راوستی پیسې اخیسته پرې ته به ورله کس نه راولي ولې ځکه چې ته خو بیا په سودي معاملاتو کې مرسته کوې او الله وی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه کارونه کې به د یو بل مرسته نه کوئ ها حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی من دعا الى ضلاله څوک چې څوک ګمراهۍ ته راوبلي غلط کار ته نو دغه سړی خو ګناهګار دی څوک چې دا ګناه کوي دا چا چې راغوښتی دی او چا چې ورته دعوت ورکړی دی د سره په دې ګناه کې شریک دی دغه یو مسله حل شو د هغه سړي مسله حل شوه هغه څوک چې نوی کس راولي زوړ کسټمر دی راولي نوی کسټمر دغه زوړ کسټمر مسله هغه حل شو اوس راځو دا چې نوی راشي او دې بینک کې حساب کولی کړي او دله پیسې ورکوي خیال هم دی که نه دې کې تفصیل دی که چېرته د ده دا اکاونټ استثماري اکاونټ دې ته وایي چې تجارت په نیت دی د دې بینک سره شریک کیږي یا مضاربه کوي تجارت کوي د بینک سره یو اکاونټ دیسي اکاونټونه دوه قسمه یو استثماري مال پې زیاتوي تجارت کې لګي یو جاری حسابي اکاونټ دی انګلیش کې ورته څه وایي چې پاکستان کې او یا افغانستان او دې ملکونو کې به ورته څه نوم وایي ما ته هغه نه دی معلوم خو جاري حساب جاري څه ته وایي لکه زه پکې پیسې ږدم او بیا به اخلم دې ته جاري اکاونټ وایي کرنټ اکاونټ یو استثماري دی دا د بزنس دپاره دا د مال ډېرولو دپاره دی زه د بینک سره شریک کېږم زه د بینک سره برخه علم هغوی ما ته وایي زموږ دا سامان دی دا د تجارت دی ته ما سره مضاربه کې تا ته به دومره نسبه میلاویږي یو دا اکاونټ دی نو دوه قسمه اکاونټ دی که چېرته دا اکاونټ استثماري ته د پیسې په تجارت کې لګې او تاله دوی تحفه درکوي نو په دې کې څه حرج نشته د دې داسې مثال دی لکه یو پارټنر چې بل پارټنر نه تحفه ورکوي لکه خالد او احمد پارټنران دي تجارت یو ځای کوي که شراکت کوي که مضاربه کوي دا یو راولګي دی بل نه تحفه ورکړه
جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. ها او که ستا دغه اکاونټ دی چې دا کرنټ اکاونټ ورته وایي یا جاري او دا اکثرو خلکو دغه دي پیسې پکې ته ږدي او بیا یې الي نو دلته په تا باندې دا ګفټ اخیسته دا هدیه اخیسته حرام دي ولې ځکه چې تا قرض کېښودو دا اصل کې قرض دی ګوره موږ چې بینکونو کې پیسې ږدو دا موږ قرض ورکوو بینک له نو دا پیسې به ما ته واپس میلاویږي سره د دې ګفټ چې ما واخیستو پوه شوې په دې مسله ګفټ زیاتې شو تا قرض ورکړو که نه نو قرض چې دې ورکړو نو هغه تاله تحفه درکړه او ستا دا پیسې به تاله واپس هغه درکوي حدیث کې دا رضی رسول الله وسلم وایي امام ابن ماجه راوړی هو اذا اقرض احدكم قرضا تاسو کې چې یو سړی چاله قرض ورکړي او هغه ولې بیا تحفه ورکړي یای او حمله على دابه دې ته ګوره یای په سورلۍ باندې وړي قرض یې وله ورکو او هغې په سورلۍ باندې یو ځي ته رسوي نو نه به تې دا تحفه الی نه به ورسره په دې سورلۍ ځي الا رسول وسلم الا دا که د دې قرضونه مخکې د دوی په منځ کې دا معامله وه بیا صحیح ده خیال هم دی که نه څومره پیچیده مسله ده ګاډي کې به ورسره نه ځي ولې د پوښا چېرته ته به ګاډي کې وړی دا لیندین خو ستاسو نه دی راغلی چېرته نو ته دا قرض دی ورکړو اوس په ګاډي کې به چکرې وایي او بیا به خپل قرض واپس والي نو دا خو معامله د احسان نه شو بیا قرض خو موږ یو احسان کوو ښه کوو د هغې موږ بدل صرف د الله نه غواړو انسانانو موږ د هغې بدل اوس زما ستا ملګرتیا ده یو بل په ګاډو کې ګرځو راګرځو یو بل له تحفې م ورکوو یو بل له دعوتونه م ورکوو او ما تا نه قرض واخیستو او بیا هم زموږ اقلین دین روان دی نو دا موږ د دې قرضو د لاسه نه کوو دا زموږ پوخانې ترتیب دی نو بیا جایز دي اوس پوه شوئ په دې که نه خلاصه دا شوه دا ډېره اهمه مسله وګورئ خلاصه دا شوه چې بینک کې چې کوم کسټمر یو عمیل دا په دوه قسمه یو به هغه چې د هغه اکاونټ بزنس دپاره دی تجارت دپاره دی استثماري دی د ده مسله جدا دی اکاونټ جاري دی یا کرنټ اکاونټ دی بس قرض پکې ږدي او بیا رالي نو د ده مسله جدا مسله ده بله دعوت که ته ورکې چې راشه پلاني بینک کې اکاونټ کولاو که نو موږ هغې کې شرط څه دی چې هغه بینک به اسلامي ضوابطو باندې برابر ها یو کار ته کولی شي ضرورت دی دا موږ مخکې مسلې ذکر کړي ضرورت په وخت کې ته په سودي بینک کې پیسې ایښودی شي د ضرورت په وخت کې چې بله لار نه وي او ته یېرېږې په پیسو باندې یو سړی د هغه ته ضرورت دی پیسې ایښودی نه شي کور کې او بیا به زموږ په ملکونو کې پیسې کېږي هغه پوره 2 لک روپۍ خو داسې یو غټ بنډل پروت ته ګرځې په کوم ځای کې ږدې به په کوم ځای کې هغه ځان له یو غم دی د یېرېږي ډاکوانو نه یېرېږي د غلو نه وګرځېدو را وګرځېدو داسې بینک ورته برابر نه شو چې هغه اسلامي ضوابطو احکامو سره برابر نو بیا دله جایز دی چې د سودي بینک کې پیسې کېږي ضرورت دپاره بس چې ضرورت ختم شو بیا بدېږي او تا ورته یو بینک وښو چې بیا پکې دغه ښه دی نو دا کار اوس تا روا دی که ناروا دی روا دی ولې روا دی ضرورت دی دا روا دی ځکه چې ضرورت دی والله اعلم دا مسله ما لږه تفصیلي بیان کړم چې تاسو یې پوه شئ یعنې داسې موږ ویلی شو چې دا تحفه اخیسته روا دي او دا ناروا دي قصه به ختمه شوې وه خو بیا مو تاسو کرر ریبل کول چې دا روا ولي دي او ناروا ولي دي نو اوس تاسو ته واضحه شوه چې د یو حال کې روا دي نو وجه یې څه ده د بل کې ناروا دي نو وجه یې څه ده والله اعلم ها دا دې ورور تپوس کړی دی وایي ما ته د بواسیرو بیماري ده الله رب العزت ته ټولو ته شفا ورکړي او الله رب العزت ته موږ د هر قسمه بیمارۍ او مرض نه وساتي خو چې کله زه دغه بواسیرو دا ځای وینځم که نه نو د هغې نه څه روځي نه وي بل څه یې وینئ دا ترې روځي نو او چې څومره پې وخت تېرېږي دا ډېر روځي
لکه مثال د مانځه ټیم شوی او ما اودس چاردام وکړو او ډایرکټ به پسې په کور کې مونځ وکړو ډایرکټ اودس چاردام نو دغه څه چې راوځي که هغه نو دی که وینه که نور څه دي هغه ډېر لږ معمولي خو که چېرته زه جومات ته پکې لاړم او بیا مې هلته انتظار کو او بیا امام راغی د هغه سره یې مونځ وکړو نو دغه څه چې د دې بواسیرو د دې ځینه روان دي دا به ډېر بیا پوه شوې په سوال باندې که نه اوس زه څه وکړم کور کې مونځ کوم که جومات کې کوم او د جمعې د منځه باره کې به څه کوم هر حال کې د الله شکر ادا کول پکار صحت وي تاج دی او باچایي ده او د دې په قدر پوهېږي مریضان چا سره چې دا نعمت نشته نو اول خو موږ دې ورور ته دعا کوو چې الله دې ورله روغ صحت ورکړي او بیا د ده دا شوق الله اکبر دین سره غم یې دا دی چې مونځ به څنګه کوو هیله دلته ډېرو ته اولنی غم دا راځي چې تجارت به څه کوو کمپنۍ به څه کوو کاروبار خو هغه دومره چوټیانې نه راکوي دا به څه کوو بواسیر دوه قسمې دا ټولې فایدې تاسو راټولوئ او دا فایدې چې ستاسو جذبه ډېره شي دا ګورئ دنیا و ما فیها که ته ولګې دا سړي ته نه میلاوېږي دا فایدې انسان ته هله میلاوېږي چې کله سړی د الله د رضا دپاره د علم په مجالسو کې کښېني علم کې هر څه پراته دي دنیا پکې هم ده آخرت پکې هم ده په هر څه به پوه شي په دنیا به هم پوه شي په آخرت به هم پوه شي بواسیر دوه قسمه یو ته ویل کېږي خارجي یو داخلي بواسیر دننه کلمې دننه طرف ته او بعض بواسیر بهري اخکاري دا بهر چې کوم بواسیر یي که نه او کوم ځای را پړسېدلی او ښکاري لیدی کېږي د دې نه چې څه موځي د دې سره اودس چاردام نه ماتېږي اول خو دا مسله یاده کړي که بواسیر بهري دننه کلمه کې نه نو د دې نه چې څه وځي هغې سره اودس چاردام نه ماتېږي او نه دا پلیت دي دا ده کې دا پلیت نه دي او که چېرته دا بواسیر دننه وي او د دې نه بیا سره وځي نو دا څه چې ترې راوځي د دې سره اودس هم ماتېږي او دا پلیت دي ځکه چې دا قانون دی چې په دې دوو لارو سم راوځي هغې سره اودس ماتېږي دننه بواسیرو نه چې سم راوځي خو په دغه لار به راوځي که یو خو دا مسله یاده کوي دویمه مسله که چېرته دا مستمري په مخه وي لکه یو سړی د هغه ته دا مسله ده او د هغه دقه شان بواسیرو نه نوونه وینې یو شی بل یو څه چې م راوځي هر قسمه سایل چې ترې راوځي که دا همیشه وي نو د دم هغه حکم دی کوم حکم چې د هغه انسان دی چې د هغه نه همیشه د مچازو قطرې ځي یتې هوا ځي حکم یو دی او د هغه حکم څه دی موږ څه ویلو څو پورې دا مسله راغلې هر مانځه ته به اودس چاردام کوي هر مانځه ته به اودس چاردام کوي او دغه مونځ به پرې کوي ښه بله مسله دی وایي چې څه وخت کې داسې چې دا بواسیرو نه چې څه راوځي اگر لږي خو چې وخت یې واوړي بیا ډېرېږي نو موږ درته دا وایو ته مونځ بیا په هغه ټیم کې کوه چې کوم ټیم کې تا ته پته وي چې دا یا خو بلکل ته څه نه دي راوتي یا چې څه راوځي نوونه وینې هغه لږ دي نو دا به څنګه کېږي د دې اوس طریقه دا ده که چېرته دی کور کې اودس چاردام وکړي او جومات ته ځان رسوي نو په لاره چې دی دا قدمونه دي دې سره لازم د بواسیرو نه وینې نوونه یو شی بل شی راوځي نو څه وکړو نو طریقه دا ده والله اعلم چې کوم د ده درې حال نه ښکاري ځکه چې دی وایي چې څه وخته پورې بند شي خو بیا روانېږي نو موږ درته دا وایو چې الحمدلله جوماتونو کې د اودس ماتي او د اودس چاردام ځایونه شتي ته جومات ته راځه بغیر د اودس نه راځه جومات ته چې کله ته راشي نو داسې ټیم له راځه چې بس د جمعې د ودرېدو ټیم ته رالې او بس اودس چاردام خپل وکړه ودرېږه نو دا دی به خپله وایي چې دغه ټیم کې خو یا بلکل اوله کې څه نه راځي او کرام شي نو هغه په نسبت د دې روان وخت
هغه لګي نو دا دی کولی شي او الله موږ ته وایي چې فاتقوا الله ما استطعتم دومره د الله نه ویرېږه څومره چې ستا وس دی او د ده وس دا دی ښه جمعې د مانځه سره هم داسې کیدی شي جمعې د مانځه سره هم داسې کیدی شي چې د انتظار وکړي چې کله خطبه شروع کېدو والی او دی بس لاړ شي اودس چارداب وکړي او بیا خپل لمونځ وکړي نو دا طریقه ده بله مسله هغه دا ده که چېرته دا هم نه کېږي دوی چې دا هم ګرانه نو دی د اودس چاردام وکړي اودس چاردام دې وکړي او داسې څه دې ځان ته کیدي یا دې واغوندي لاندې چې د هغې د لاسه د ده نورې کپړې هغه نه ګنده کېږي او دقه شان دې د جمعې لمونځ کوي د ده دپاره ولې دا روا شوه معذوره دي د دې نه اخوا د ده څه وس نه رسي نو دا دوه طریقې شوې خیال هم دی که نه اولنۍ طریقه چې هغه ډېره غوره ده خو دا همیشه په دې عمل کول ګران دي چې دی به اقامت ته ځان رارسوي او هر ټیم سړی رارسېدی نه شي او په مخه سړی په یو ځای کینی کېدی شي یو ځای تللی بل ځای تللی نو بیا طریقه دغه ده چې خپل اودس چاردام دې وکړي جومات ته دې راشي او که د مانځه په دوران کې د ده نه څه لاړو نو مونځ یې صحیح دی والله اعلم ها دا یو ورو سوال کړی دی او دا هم ډېر ناشنا سوال له فایده مند یو سړی دی خپل ګاډی خرڅ کو خپل ګاډی خرڅ کو په 10,000 ریاله باندې به بل کس هغه په چای چې خرڅ کو هغه چې بیا دا ګاډی واغستو په 14,000 په کشتونو یو سړی د خپل ګاډی خرڅ کو په څو باندې په 10,000 باندې په یو کس باندې بیا دغه ګاډی دې کس دې واغستو په 14,000 په کشتونو او ګاډی له دغه اولني کس په نوم دی د دې بل سره دا ګاډی چې دی ګاڼه شو نو دا به جایز یو که نه وي ګوره نه دي جایز یو انسان له مسله دا یاده کوي نه دي جایز یو انسان له چې دی یو شی په نقدو خرڅ کړي او بیا یې والي بیا یې د هغه نه والي په کم ریټ د هغې نه په زیات ریټ او په کشتونو باندې که تاسو ته یاد وي ما تاسو ته یو بیه ویلې هغې ته عینه ویلی کېږي العینه حدیث کې تمه نه راغلی هغه داسې ده زه تا پسې رالم او دا خبره به توجه اورې به وبې پوه زه تا پسې رالم او دا قلم تا سره پروت دی دا قلم تا سره یاره دا قلم ظالم په څو دی تا ما ته دا وایي چې دا قلم په 10 روپۍ دی په 10 زما شو په 10 زما شو ما واغستو په 10 در باندې را خرڅ کړو په 10 په نغدو چېرې دا په 10 روپۍ زما او ما سره پیسې میسې نشته ګورې ما سره پیسې نشته بیا راته هغه کس وایي چې په ما یې نه را خرڅې هغه ولید نه په 10 ما واغستو په قرضو هغه راته په ما یې نه را خرڅې او در خرڅو په څو یې په اته خیال مې دی دا موږ را کولی هم نه دی په قضي پروت دی په ما یې را خرڅ کو په 10 په نیټه ما پې خرڅ کو واپس په 8 روپۍ په نغدو نو هغه ما له 8 روپۍ راکړې او شی ورته پاتې شو دې کې تاسو څه ناروا ښکاري یو خو دا ملکیت ته نه ده وړېدلی بله مسله اهمه چې کوم څه چې تاوان دی مسله دلته دا د اصل کې دا پن پکې موږ اسې بدنام کو نور د ماله 8 روپۍ قرض راکړي زه به 10 واپس ورکو په مې قرض پاتې شو 10 روپۍ که نه ما خو دې پن په 10 اخیستی او د ماله راکړي شو 8
په دې ټیم ما سره پیسې نشته ما دا څونه فایده واخیسته واپس به زه څو ورکو لس که دا پین چې موږ ویستی وې نو بیا مسله داسې وه چې ما له 8 روپۍ راکړه زه به تا له واپس 10 روپۍ درکړم دا مسله موږ څو پیرې بیان کړې اوس دلته دا مسله د هغې په عکس ده لکه دې کې هم حیله ده یو سړی دی راولګېدو خپل ګاډی خرڅ کو په 10,000 تعلیم دی یو کس دی موږ یو کس دی عمر نومې دی هغه خپل ګاډی خرڅ کو په 10,000 بیا یې د دغه کس نه ګاډی واغستو په 14,000 خو په کشتونو اوس دې کې څه حرام دي دا ګاډی دی زما تا ما ته وایي چې دا زه علمه ما تاله درکو دا ګاډی والا په څو په 15,000 صحیح شو تا ما له 15,000 نه راکړو ما جیب ته واچو یوه خبره ختمه شوه صبر دا بیا در خرڅوم په تا باندې ته اوس وایي د زوړ مالک ته وایي بیا یې در خرڅوم په څو په 8,000 په کشتونو صحیح شو رایک ما بیا خپل ګاډی واغستو لاړم په 8,000 مې تا نه واغستو مسله اصل کې دا وه ګاډی موږ هسې بانه کو تا ما له 15,000 قرض راکړی دی 8,000 به واپس درکو نه یې پوه الله هم پې پوه که نه دا کانډرپلۍ دي ټولې که اولنی صورت دی او که هغه د اولنی صورت خو بلکل حدیث کې عیده راغلی دقې شان دا د هغې عکس دی دا الټه دی خیال هم دی که نه په دې کې خرڅوونکی دغه اولنی کس دی چا سره چې سامان دی دی پکې خرڅوونکی دی بیا هم دې دقه شی واپس دی نو پیسو ته ضرورت ته چا دی د دې خرڅوونکي په دې عینه کې ضرورت ته چا دی دا څوک چې اولنی راغی اخیستونکی بس فرق پکې دا دی نو موږ دلته دا وایو چې دا کار ناروا دی دا حیله ده لکه زه تا ته نشم ویلی چې یاره پلاني ماله 10,000 راکړه زه به درله 12,000 درکړم نو راشي یو ګیم کوو ګیم به ورته ووایو یو لوبه کوو او ته به وایي چې دا خلک الله دوکه کولی شي ولې الله نه پوهېږي زه مې پوهېږم زه مې پوهېږم چې ته لوبه کې یاره پلانیه دا ګاډی نه لې بهر چې ولاړ دی او وابه به څو 10,000 ورسه صحیح شو 10,000 راکړه ګوره اوس به راکې او دا وایه 10,000 یاره وایه له ګاډی واپس واله په ته یې بیا در خرڅوم له د هغه ملکیت ته وړېدلی هم نه دا پکې لا بله مسله ده یاره زه په تا بیا در خرڅوم په څو یې را خرڅې زه پیسې په کشتونو راکړه او 12,000 راکړه نو دا خو بیته یو کم علم مسلمان دوکه کې هر شولو بیته دوکه کې ته په یو پوهه انسان نشي دوکه کولی نو د انسانانو هغه رب به پې څنګه دوکه کي دا خو لنډه دا وه چې 10,000 روپۍ ستا په کار وي هغه دې واخیستې واپس به ته 12,000 ورکې نو د دې قسم معاملاتو نه ځان لرې ساتي دا په یو صورت کې روا ده بس دا یاده کوي اخرنۍ مسله په یو صورت کې دا کار روا دی چې کله پکې دا حیله نه دا اتفاق نه دا شرطونه مرطونه پکې نه او اچانک داسې کار وشي اوس اچانک څنګه کېږي زه لاړم ګاډی ځان لاړم یا خپل ګاډی خرڅوم زه لاړم ګاډی خرڅوم مارکیټ هېڅوک نه پېژنم یو ناشنا کس ما پسې راغی ما ته وایي ستا دا ګاډی ظالم په 15,000 صحیح حقیقي بیه ده هغه وایي صحیح دی په 15,000 مې خرڅ کړو زه داسې ووتم خپل ګاډی مې خرڅ کړو هغه له مې ورکړو هر څه قیسه ختمه شوه چابي مې بیا هغه واخېسته ملکیت ته واوړو بیا داسې ګرځېدم هسې د بازار کې چې ځان له ګاډی پیدا چې ګورم هغه سړی ولاړ دی هغه ګاډی خرڅوي په 9,000 زما نه چې ګاډی اخیستو هغه اوس لګیا دی ګاډی خرڅوي په 9,000 په کشتونو او ما چې بیا واخیستو یاره دا ګاډی هم ښه دی او زه پیسې هم لږې لږې ورکول دي نو دا روا دي ولې روا دي اتفاق نشته شرط نه دی یو بل نه پیژني نه دوی د سود په هیلې جوړه کړې ده دا خو اچانک یو کار وشو
نو بیا څه دي انشاءالله بیا روان باقي چې کوم سوالات دي د هغې جوابات پر روان نشي سته پرېږدو الله رب العزت دې موږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد